الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. د بني اسرائیلو د دوباره عروج او ترقی اسباب. لومړی قائد پیدا کول. د دغه مستضعف قوم د بریا او سرلوړي ژوند لپاره الله تعالی موسی علیه السلام پیدا کړ. ځکه چې د انقلاب او بدلون لپاره خو رهبر ارومرو پکاري. د قرآن په بیلابیلو ځایونو کې د موسی علیه السلام د ژوندانه د مبارزې بیلابیل اړخونه بیان شوي دي. د موسی علیه السلام د مور په خېټه د ده د حمل په مهال د فرعوني پولیسو لخوا نه و معاینه شوې او نه په دفتر کې ثبت شوې وه. د فرعوني پولیسو د خبرتیا نه پرته موسی علیه السلام وزېږېده. مور یې خفه وه. الله تعالی ورته په خوب کې د الهام په توګه وښودله چې دغه ماشوم تر هغه پاله تر څو چې پولیس او خلک خبر سوي نه وي، مګر د خبرېدو په صورت کې په صندوق کې واچوه او بیا یې په سیند لاهو کړه او خپله لور په دې وګماره چې دغه صندوق وڅاري. د موسی علیه السلام مور همدغسې وکړل. په نتیجه کې صندوق د شاهي محل په باغ ور برابر سه. د فرعون میرمن سهار مهال په باغ کې چکر لګاو چې صندوق یې ولید، صندوق یې راونیو. ګوري چې ښایسته ماشوم پکې پروت دی. ماشوم یې راواخیست او فرعون ته یې ویول. د فرعون میرمن وویل ښایسته هلک ده، د زوی په توګه به یې ونیسو. فرعون ورسره ومنله. اوس موسی علیه السلام د هېڅ یوې ښځې سینه نه اخلي. دغه خور هلته ولاړه ویې ویل چې زه تاسې ته داسې کور در وښیمه چې د ده کفالت وکړي. فرعون ویل ډېره ښه ده. د موسی علیه السلام د مور په راتلو سره د خپلې مور په سینه کلک ونغ. فرعون وویل موږ به له ارګ نه تا ته اجوره درکړو، دا ماشوم وپاله. موسی علیه السلام چې کله لوی سه ارګ ته یې راوست. دلته په ارګ کې زلمی صاحب لیک او لوست او عسکري ټریننګ هم کړی و. د ځوانۍ په مهال د تلمود د روایت په اساس د فرعون لخوا حبشې ته په یو سفارتي پلاوي کې هم لیږل شوی و. د ځوانۍ په مهال یو ورځ له ارګه راووت. ګوري چې یو قبطي په یو بني اسرائیلي ډېر لوی وزن بار کړی دی او د شا له خوا یې په قمچینه وهي. موسی علیه السلام دغه ظلم تحمل نه کړ. له قبطي سره یې خبره واړوله او هغه ته یې سوک ورکړ. قرآن فرمایي فوکزه موسی علیه السلام دغه قبطي په سوک وواهه. هغه سم د لاسه ومړ. موسی علیه السلام ډېر خفه سه ځکه چې د ده اراده د مرګ نه وه. سبا ته بیا له ښاره راووت. ویلیده چې په همدغه بني اسرائیلي بل یو قبطي وزن بار کړی دی. د موسی علیه السلام اراده وه تر څو هغه ته نصیحت وکړي، مګر اسرائیلي چغه کړه چې پرون دې قتل وکړ، اوس بیا سړی وزنې. په پای کې د فرعون دربار خبر سه. د فرعون د دربار نه یو شخص موسی علیه السلام ته وویل چې له سیمې وځه چې نیسې دې. موسی علیه السلام هیلهمند و چې الله تعالی به د ده د خلاصون بندوبست کوي. نو د مدین په لور یې هجرت وکړ. 10 کاله یې د حضرت شعیب سره تیر کړه. بیا یې غوښتل چې بېرته مصر ته راستون شي. د سینا په دشته کې د شپې په تیاره کې رڼا ته سترګو شوه. خپل اهل و عیال ته یې وویل تاسې دلته اوسئ، زه به تاسو ته رڼا راوړم. هلته چې ورغی الله تعالی ورسره نیغ په نیغه خبرې وکړې. عصا او ید بیضا معجزه ورکړل سوه تر څو فرعون ته ورسي. موسی علیه السلام مستقیما ارګ ته ورغی او خپلې معجزې د مصر دیکتاتور واکمن فرعون ته وړاندې کړې. فرعون په ټول مصر کې د جادوګرو د راغونډولو فرمان صادر کړ. جادوګر راټول سو، جادو یې وړاندې کړه. د موسی علیه السلام د معجزې په څرګندولو سره جادو باطل وګرځېد او ټولو جادوګرو ایمان راوړ. فرعون د هغوی د اعدام پرېکړه وکړه او هغوی په شهادت ورسول. دویم، موسی علیه السلام ته په کورونو کې د جماعت د مانځه د بندوبست امر وسو او قرآن کې الله پاک فرمایي واوحینا الی موسی ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبله. د جماعت منځ اجتماعي او ټولنیز نظم د دین د زده کړې مرکز و. د غلامۍ په دور کې نظام با جماعت، مؤذن او مدرسه هم ختمه سي. اندلس او مرکزي اسیا یې ژوندۍ بیلګه ده. علامه اقبال د اندلس د قرطبي په جومات کې د اذان په مهال بېخوده سي چې دلته خو ابن عبدالبر او ابن رشد اندلسي منځونه کړي دي او نن دلته په شانې لنګېږي. د روسانو د غلبې په مهال د امام بخاري او ترمیزي جومات چیرته و. د غلامۍ دور کې منځ ختم سي. د جمعې د منځ هدف تعلق بالله، په خپلو منځونو کې مینه، اتحاد او اتفاق. هغه منځ
چې مسلمانان متحد نه کړي دا مون نه ده. مسلمانان باید متحد وي چې مسلمانان یو موټی نیسي اسلام ترقي نه کوي. د امت د پرمختګ لپاره اتحاد او اتفاق ضروري دی. موسی علیه السلام دغه قوم منظم کړ او له دې څخه 12 نقیبان او د مشورې په خاطر ولسي نمایندګان وټاکل. موسی علیه السلام دغه قوم منظم کړ، د مشرانو او ولسي نمایندګانو ته حکم لاندې تر سیستم لاندې راوستل. پیغمبران ملتونو ته له مشن او پروګرام سره راځي. ښه نو د انبیاو مشن څه و؟ د انبیاو مشن د الله تعالی په ځمکه د الله د نظام قایمولو او دریم د قانون د ناوړه استعمال څخه ډډه. قانون نه پرته یو ملت ترقي نشي کولی. زموږ ذلت د الله د قانون نه خلاف ورزي وه. موږ د هیڅ قانون پیروي ته تیار نه یو. موږ کې د قانون او نظام پیروي نشته. منتشر ګډوډ یو د بل ویو او غوښو ته په انتظار ناست یو. دغسې قوم هیڅکله ترقي نشي کولی. او څلورم ازادي. د پرمختګ څلورم عنصر ازادي ده. غلام او د پردیو نوکر قوم پرمختګ نشي کولی. د بل د فرهنګ غلام، د بل د ژبې او فکر غلام قومونه د ترقي او پرمختګ وړتیا نه لري. د مارکس او لینین غلامانو دلته د وینو سر سیلاب روان کړ. د کور کالي ډوډۍ شوارې ورکاوه، سره کمیسونه یې اغوستل. اوس د اکسفورد فارغان د غربي تهذیب غلامان وایي چې د سرمایهداره نظام نه پرته ترقي نه کېږي. حقیقت دا دی چې پرمختګ او ترقي په ازادۍ کې ده. پیغمبرانو ولسونو ته د ازادۍ درس ورکړی دی. د اسلام پیغام خو و اخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، یعنی د انسانانو د غلامۍ څخه د الله بندګۍ ته د انسانانو راویستلو اسلام د ازادۍ پیغام دی. او پنځم د ترقي او پرمختګ بله وسیله علم. د دین او دنیا علم دواړه مطلب دي. قرآن هم همدغه مطلب ته اشاره کوي. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. په همدې توګه قرآن عظیم الشان د موسی علیه السلام په باب فرمایي ولما بلغ اشده آتیناه حکما وعلما. نو موږ چې کله د ځوانۍ ته ورسېده موږ دته پوهه ورکړه او دته علم ورکړ. د دین او د دنیا علم او پوهه، دنیوي علم د سیاست پوهه د فرعون په کور کې او دیني پوهه مدین کې د حضرت شعیب کور کې، د حضرت یوسف هم همدغه حالو د ځوانۍ بهار یې هر کې راغی او د نبوت علم یې ورکړ. په قرآن کریم کې دته د تعویل الاحادیث، د دنیا د معامله فهمۍ، یوازې د خوبونو تعمیر نه بلکې د اقتصادي پلان پوهه. د لویدیځ او ختیځ نوکران دومره بې عقل دي د دنیوي تعلیم سره غلط کلتور راوړي، اروپایي لباس او عادات. علامه اقبال وایي قوت مغرب نے از چنگ و رباب نیز رقص دختران بی حجاب نیز سحر ساحران لالک نیز عریان ساق و نی از قطع موس. په همدې توګه د غرب ترقي د چنګ او د رباب نه ده او نه د برمنډو ښځو د رقص له امله بلکې د هغو ترقي د علم له امله ده. د بني اسرائیلو د بیا عروج دور د حضرت موسی په وخت کې رامنځته سه، رهبر راغی، تورات نازل سه، قانون راغی، نو ازادي راغله، سینا ته هجرت وسه، هلته د اوبو، سوري او غذا غیبي بندوبست الله تعالی وکړ. د دې قوم د اجتماعي نظم، د نقیبانو ټاکنه، سرښندنه او قرباني لرې به نه ځو. نن یو نیم زر کاله پخوا د نړۍ وضع خرابه وه، مګر الله تعالی عرب قوم کې امام الانبیا راوسته او الله پاک هغه ته قانون ورکړ، قرآن راغی او الله پاک صادق ملګري ورکړ. 23 کلونو کې جزیرة العرب نه د شرک او بتپالنې کمپله ټوله سوه او بیا د 150 کلونو په موده کې په درې وچو غالب نظام رامنځته سوی. له دغو دریو شیانو سره ځمکه، مسلکي خلک، ارامي هم اغېزمنه ده. وروسته بیا زوال، له دین انحراف، د عقیدې او عمل بېلتون، د کمزورتیا په لوري دوامداره حرکت، د مسلمانانو په عقلونو بمباري، حملې، د مغولو د صلیب، د ټولنیز نظام ګډوډي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.